ما په یارانو کې په چا باندې چې ملا تړله هغوی مې څټ نه راتاو شوې رسۍ لا تړله دغه د امن سپین ګډوری خو به خود کتلېدو چې ورسره مو په موږي د جنګ بلا تړله. سلامونه، ستړي مه شئ، امیر بېقرار یم او دا وخت د ریډیو پاکستان یو پیژندلی نوم او پیژندلی شخصیت یاسر علي شاه یاسر صاحب چې د شکل سره ډېر کم خلک معرفي دي او د اواز سره ډېر خلک اشنا دي، نو راسره یې واورئ او راسره ملتیا وکړئ. ډېره زیاته مننه کوم امیر بېقراره، د پښتو ژبې دلدار او د پښتو ادب نګاره. وخت او بخت دا دواړه د بختور شه چې ګرځې د پښتو ادب کم طالب علمان، استادان، پوهان د فکرونه لالونه د ولس تر وره تر نظر او تر دره پورې رسۍ سپارې او ولس خپلې ککرۍ ته، خپلو زړونو ته، خپلو روحونو ته او خپلو وجودونو ته منتقل کوي. زه بس اورېدونکو ته به یو څو شعر ووایم چې ستا مخ ته که کتل چېرته ګناه وي، ستا مخ ته که کتل چېرته ګناه وي، دا ګناه به په بار بار زمانه کېږي، ته دې ناست زه دې بل خواته نظر کم، په قسم که چېرته دا زمانه کېږي. ډېر ښه دی سر. او بل غزل دی چې په کومه ورځ چې به هغه مې خیال ته نه راتلله، په کومه ورځ چې به هغه مې خیال ته نه راتلله، نو د ژوندون هېڅ معنه مې خیال ته نه راتلله. دا حقیقت ته زما لاسو کې ساه ورکړې، دا حقیقت ته زما لاسو کې ساه ورکړې، دا حقیقت ته چېرته مړه مې خیال ته نه راتلله. ستا د هجران د توبه سوه یم دومره وچې، ستا د هجران د توبه سوه یم دومره وچې، دومره غوسه وم چې نشه مې خیال ته نه راتلله. ډېر ښه دی صاحب، بیا ووایه. او ستا د هجران د توبه سوه یم دومره وچې، دومره غوسه وم چې نشه مې خیال ته نه راتلله. زمونږ په دې ښار باندې د داسې بلا سوری و چې، زمونږ په دې ښار باندې د داسې بلا سوری و چې ستا د خورو زلفو سایه مې خیال ته نه راتلله. او ما چې د کونډې د ناړه مجون کیسه واورېده، ما چې د کونډې د ناړه مجون کیسه واورېده، ډېره موده بیا څه کیسه مې خیال ته نه راتلله. او یا سره نور مې خیال ته ډېر ډېر څه راتلله، خو بس یا سره نور مې خیال ته ډېر ډېر څه راتلله، خو بس د دې یو ښکلو نه توبه مې خیال ته نه راتلله. ډېر ښه دی سر. په کومه ورځ چې به هغه مې خیال ته نه راتلله، نو د ژوندون هېڅ معنه مې خیال ته نه راتلله. ډېر ښه دی. او بس دغه د غزل یو څو شعر دي چې جذبه چې مې د زغم کله د غم نه ووته، جذبه چې مې د زغم کله د زغم نه ووته، کله د غم نه ووته، نو کیسه مې دردېدلې د قلم نه ووته. او زه ځم به په سینه سینه د خپل اشنا دیدن له، زه ځم به په سینه سینه د خپل اشنا دیدن له، هر څوکه حوصله مې د قدم نه ووته. ډېر ښه دی سر. بس غلی شه ګمان مې د یقین تر حده لاړ، بس غلی شه ګمان مې د یقین تر حده لاړ، جانانه اوس خبره د قسم نه ووته. ډېر ښه دی سر. او بس د آخري غزل دغه څلور شعر دي چې بیا د اورېدونکو نه له تاسو نه مې اجازه تلو چې هسې زړه ښه کم وایم چې په خوله به شي او را به شي، هسې زړه ښه کم وایم چې په خوله به شي او را به شي، داسې ورځ به راشي چې هم ستا به شي او را به شي. او اوښکې تسلی له تر ګریوانه راشي ووایي، اوښکې تسلی له تر ګریوانه راشي ووایي، صبر چې زړګیه خیر دی را به شي او را به شي. وړې درې بار وته زما د رنځور ژوند کیسه، وړې درې بار وته زما د رنځور ژوند کیسه، ښکاري راته داسې وارخطا به شي او را به شي. او بس دغه درې څیزه مې د ژوند وظیفه کړې ده، بس دغه درې څیزه مې د ژوند وظیفه کړې ده، په خدای به شي، دعا به شي، جړا به شي او را به شي. او بس چې په ژوند رانغې یا سره بیا دې نه راځي، بس چې په ژوند رانغې یا سره بیا دې نه راځي، بیا که راله راشي د بل چا به شي او را به شي. هسې زړه ښه کم وایم چې په خوله به شي او را به شي، داسې ورځ به راشي چې هم ستا به شي او را به شي. ډېره زیاته مننه کوم. کور د ودان او روخان.